بسم الله الرحمن الرحیم. مصدر د متعدی په باره کې مجوړي چې دا غا په 15 طریقې باندې استعمالېږي. یوه طریقه دا وا چې دای مصدر متعدی مضاف شي فاعل طرف ته و مفعول یا نصب په حال چې سره ذکر شي. اعجبني ضرب زیدن غمران دا مفعول شي. دوام صورت یې داغه دا چې مصدر متعدی مضاف شي فاعل طرف ته او مفعول سره ذکر نشي. د هغه مثال دا عجبت من ضرب زیدن. ضرب زیدن چې ضرب مصدر متعدی دا د خپل فاعل طرف ته مضاف ته او مفعول سره ذکر نه ده. دریم صورت یې دغه دا چې دای مضافی مفعول طرف ته قائم مقام فاعل د پورا یعنی خپل نائب فاعل د پورا. مثال یې دا نحو عجبت من ضرب زیدن. اس د پوس مثال شا عجبت من ضرب زیدن دی اده فاعل د پورا فاعل ته دای مضاف شو ده و عجبت من ضرب زیدن دوی شو اسمیش د زید نه مفعول مطلب وخلی دای مضاف ته مفعول طرف ته او په داسې حال شه چې دا مصدر چې وی دا مبنی وی د قائم مقام فاعل د پورا قائم مقام فاعل د پورا یعنی نائب فاعل. اس بده دوغی شعجبت من ضرب زیدن شه د من ضرب زیدن څه مراد شو؟ مرادی دا شو ای من ان یضرب زیدن به واضح شي چې مجهوله صيغه ته وروړي او ان نصب په داخل کې بیا ان چې په مضارع داخل کې معنا مصدر ته وړای کنه و زیدون د رفع په حالت شو سره وروړي بیا دغه نائب فاعل شو. سلام صورت یې دغه دا چې دای مضاف شي مفعول طرف ته او فاعل رفع په حالت شو سره ذکر وی لکه عجبت من ضرب اللص الجلاد. هرون شنو زو دیواله زخا د غله لرا د جلاد. جلاد چې جلد استعمالای جلد چمړې نه جوړېږي دورا د شریعت قاضي سره وی بیا چې قاضي حکم کو بیا جلاد چې حکیم سړی په دغه باندې مأمور وي داغه ډیوټي وي چې ملزمونه ته یغه ورګه سزا ورکای به خپلوس چې دا جلد وی کوړاوي بیا هغه په وی شي اغال وی په وی شي لس غلطه وي اس ضرب اللص د لس تا وګورئ دغه جوات لفظان پته لګی چې دا منصوب ده او ته مضاف الیه ده مصدر د ضرب مصدر او د مضاف ته دغه مفعول یا د نصب په حالت شده او دغه فاعل چې د الجلاد او د رفع په صورت چې ور سره ذکر ده د فاعل ده. الزام صورت دا ده چې د مصدر متعدی مضاف شي مفعول طرف ته و فاعل حذف شي لکه دا قول د الله تعالی چې لا يسأم الانسان من دعاء الخير. لا يسأمو سعما يسأمو دا محموز الغین دا د باب فتحانا بزړه کېدل بزړه کېږي نه انسان د دعا څخه د خیر از د دعا مصدر ده اضافت شو ده خیر طرف ته او د خیر یې مفعول ده خیر یې مفعول ده ویل چې دعا چې کېږي دعا د خیر غوښتل شي کنه او دعا کوین کا خو انسان ده کنه دعا انسان کای دعا مصدر ده او مفعول یې تشایوي خیر وی چې خیر د خدای نه غوړي. اس من دعاء الخير دغه ترجمه تکای چې آی مراد یې دغه ده من دعاء اهل خیر دعا مصدر سره مضاف الیه ضمیر ولګود چې هغه راجع ده انسان طرف ته. ٹھیک شلا فاعل حذف شو او کنه شا. اس دا پنځه صورتونه چې دی دا مصدر د فعل متعدی دی فعل لازم په مصدر شه صرف یو صورت جاری کیږي چې هغه دا چې د اضافات وشي فاعل طرف ته نحو اعجبني قعود زیدن. اس قعود مصدر دا اضافات شو ده خپل فاعل طرف ته د فعل لازم دی هغه دغه یو صورت ته. بیا په خیر شه دا یو قاعده ورکړی دو چې فاعل د مصدر نه کېږي مستتر په مصدر شه فاعل مستتر نه وي. اسم مفعول اسم فاعل اسم تفضیل صفت مشابهه دغه شوی ضمیر وي. ٹھیک شلا دغه شوی ضمیر وي او په مصدر شه ضمیر نه مصدر د ذات نه خالی وي د زمونه نه خالی وي او په فعل شه دا شای نشته ضمیر اشته زمونه یاشته. اس فعل چې دا قوی عامل ده او مصدر دا کمزور عامل ده. فعل تا معمول ورسته ذکر شي او کمخ شو ته ذکر شي فعل عمل په شکوای شي
و مصدر نه چې ورسته ذکر شي په اخش عمل کوي و په دنه مخشه چې ذکر شي پاشه عمل نشي کوله. لہذا مصدر معمول چې اپ مصدر نه مخشه کېدای نشي و د فعل معمول چې اپ فعل نه مخشه کېدای شي. لکه میزو یای چې قام زیدون، قام فعل شو، زیدون یې فاعل شو. اس دغه فاعل خو ترتیب خو په جمله شه دغه د چې فعل په ورسته وي خو داسې مش کوای شي چې څه خاص مقصد ده پورا میزو زیدون پر مخ شکو زیدون قام ویای بیا یا منا اغا سیدو صرف په ترکیب شه دا فرق راغی چې زیدون قام چې د اکیمه منو یې جوړ کړه دا زید مې چې پر مخ شکو زید د قام معمول لکنه دا جمله اسمیه شله و قام زیدون چې ا جمله خبریه ا جمله فعلیه په مصدر شدان شي کېدله په مصدر باندې د معمول تنشر پر مخ شکوله. لکه دا مخ چې ول چې اعجبنی قعود زیدن زیدن دغه شخو لفظان دای یغه د مجرور ده او دای په محل د رفع شده محلن مرفوع ده. از زیدون ته پر مخ شکوای نشه په قعود باندې ٹھیک شلا. ولا يتقدم معموله علیه دغه د مطلب شو. دوه نقطې شله په داخري جمله شه فاعل د مصدر چې اپ دشه مستتر نه وي یعنی دشه ضمیر نه و د معمول چې د اپ در مخشه کېدل یا نشي د مصدر معمول کا فاعل وی کا مفعول وی هغه د مصدر نه مخشه کېدای نشي. الثالث اسم الفاعل قیاسی عوامل شه دریام عامل اسم فاعل ده والثالث اسم الفاعل دريام اسم فاعل ده وهغه كل اسم هر اسم ده اشتق من فعل چې دای مشتق شي اروزی د فعلنا لذات من قام به الفعل د پورا د ذات من قام به الفعل د پورا د ایغ ذات چې ویلوړوي د پره فعل. اسم فاعل یو اسم ده چې مشتق شي د فعلنا د پورا د یو داسې ذات چې ویلوړوي په ایغ پره فعل. مثال دا وسته وګورئ دای لیکل کای लिखना دا فعل لکنا یا یعنی کتابات کتابا فرض کرو کتابا فعل میروتا روبوسی اس د دغه کتابا فعل نامه یو اسم ار مشتق خدا سے میں اسم مر مشتق چې من قام به الفعل چې من هغه سے قام به الفعل چې و درېږي په خبره فعل فعل د لیکل فعل چا پر ویلور دا او اس پر ویلور دا کنه پند د پلوس شدا لیکل کای لګیا دا اس و د تمیز د کاتبون اس د کتابانا و میجو داس اسم روبوسی چې د فعل د کتابا فعل په اخ پر و درېږي او وایسون کاتبون او وایسون کاتبون کدا سه مول چې او وایسون یكتبو بیا صحیح خو میج مقصد خدا غدا چې هغه د جمله په معنا چې پیشي چې اسم فاعل هر هغه اسم دا چې دای مشتق شي اروزی د فعل نه لذات د پورا د داسې ذات چې من قام به الفعل چې ویلوړي د پر فعل اس د کاتب د فعل نه خډر اسمینه ووزي اسم تفضیل زنه روزي مفعول زنه روزي مکتوب زنه روزي اسم مکتوب دغه ټکی شل چې دا دوه لیکل دا کاغذ خو مکتوب پر فعل ویلوړ نه ده تعلق یې شتاو سره خو ویلوړ نه ده فعل چې ویلوړ ده مسند الیه د فعل د پر هغه فاعل ده هغه فاعل ده من قام به الفعل دا مراد شو هو كل اسم هغه اسم فاعل كل اسم هر هغه اسم ده اشتق من فعلن چې دای مشتق شي اشتق ماضی ده من فعلن د یو فعل نه لذات د پورا د هغ ذات لذات من قام به الفعل دا ذات دا مضاف ده دا باقی جمله چې دو دا مضاف الیه دو د پورا د هغ ذات من قام به الفعل هغه ذات چې ویلور ده د پره فعل وهو يعمل عمل فعله وهغه هو ضمیر راجع ده اسم فاعل ته و اسم فاعل عمل کوي عمل فعله عمل د خپل فعل یعنی کاتبون هغه عمل کوي چې کیم فعل کتابا کوي اس کتابا فعل ده پر یو فاعل په چار ده یو مفعول په چار ده ټیکلا دغه شی کاتبون یاوي کاتبون
کاتبون اسم فاعل شو د دې پر یو فاعل په چار دا اسم فاعل شو دا مې د فعل نه ریوستو تو د فعل نه مې ریوستو کاتبون اسم فاعل شو اسم فاعل د پر یو فاعل په چار دا و یو مفعول ٹھیک شلا فاعل و په اسم فاعل شو فرق شته لکه اس تو دی شه کاتبون دا مې د فعل نه ریوستو و اس جو دا فاعل ده د کاتبون د پورا د کاتبون اسم فاعل ده پورا او اس هغه فاعل ده هو يعمل عمل فعله دای عمل کوي عمل د خپل فعل کل مصدر پشان د مصدر لکه مصدر یا چې مصدر متقدی د فعل متقدی غوند عمل کو فاعل ته رفع ور کولا مصدر ته نصب ور کو کده لازم یاد غسو چې مصدر و د مضاف کو خپل فاعل طرف ته مضاف الیه د وجنه پیغ بند جار روغی خو مخالفه د دغه رفعو دای عمل کوي د عمل د فعل خپل کل مصدر پشان د مصدر مصدر یې ذکر کړي چې مصدر سبب بدنه مخشه عامل چو اسم فاعل هغه مصدر فان کان مشتقا من فعل اللازم پس کچره دای مشتق شوی اروتلای من فعل اللازم د فعل لازم نه فيرفع الفاعل فقط بیا دای رفع ور کوي فقط فاعل ته مثلو لکه زید قائم ابوه دغه جمله مطلب دا زید ویلور دا پلور دو اس قیام قائمون مصدر ته یسا قیام چا بنده ټیک لګول دا په زیدون کا ابوه بنده شاباش اس قائمون صيغه د اسم فاعل ابوه مضاف الیه دای فاعل ايش لوسته په زید یت کچ زید ویلور دا پلور دو اس ویلوړای خو پلور کړه دا کنه اس دا مطلب شو چې هغه فاعل د قائمون د پورا دغه ابو هدا وان کان مشتقا من فعل المتعدی وکچره وو دای اسم فاعل چې مشتق شو د فعل متعدینا فيرفع الفاعل فصرف برکای فاعل تا وينسب المفعول به ايضا ونسب برکای مفعول به تا یا مثل زید اس قائمون جو اغا داسه اسم فاعل چې د فعل لازمینه دای اروتلاو و ضاربون دا داسه اسم فاعل چې د فعل متعدین اروتلا ده یعنی قیام د پورا قیام داسه قائمون داسه اسم دا چې د فعل لازم نه اروتلا ده قیامان د پورا خلی فاعل پچار دا مفعول نه ده پچار و ضربون داسه مصدر دا چې د پورا فاعل پچار دا مفعول یا اس زیدون ضاربون غلامه عمران اس ضاربون چې شو دغه شی سو ګوري قاعده ته تیر کړه چې فاعل ته رفع ور کوي اسم فاعل و مفعول به ته نصب ور کوي اس دغه جمله ش فاعل و مفعول تو سے وشایه ضاربون غلامه زید خو مبتدا شو ضاربون غلامه عمران دغه معنا څه شله غلام دې د امر نه وای خو نه کنه ضاربون معنا به کوي وین کا دا غلام دې د عامر لارا ٹھیک شلا ضاربون دې پرवे فاعل د رفع په صورت چې دا و روبوسه او د نصب په صورت چې دا د مفعول ده ضاربون دې پورا ٹھیک شلا اسم دا کس غلام ای فاعل اخو غلام هو دی دا لفظ و میج غلام هو یای و کدا ته د ویل چې ضاربون غلامه غامرن بده معنا الټا کړه یو ته وګورئ وهو و اغا یعنی اسم فاعل کل اسم هر اغا اسم دا اشتق من فعلن چې دای مشتق شي اروزی د فعلنا لذات من د پورا د هغ ذات قام به الفعل چې ویلوړوي د پره فعل یعنی فعل په د تکیا لګولې وهو و اغا اسم فاعل يعمل عمل کا يعمل فعله عمل د خپل فعل کل مصدر پشان د مصدر فان کان مشتقا از اسم فاعل د تشای فان کان مشتقا پس کچره و دای چې مشتق شو اروتلو من الفعل اللازم د فعل لازمنا فيرفع الفاعل فقط يرفع ورکای فاعل ته صرف مثل زید قائم ابوه
لکه دا جمله زیدون مبتدا قائمون ابوه دغه جمله شه اسم فاعل قائمون ابوه تا رفع ورکړی دو کني ابوه دا خدا سے اسم دا مضاف مضافن الیه چې دا اباه یا مشبلا شي ابيه یا ویلا شي نحو امیر شه ما غشپر اسمینا ویلی دي کنه چې رفع صورتی د واو سرای د نصب صورتی د الف سرای و جری صورتی د یا سرای دا مش اباه یا ویلا شي اذا و ابوه یا ویلا شي و ابيه یا ویلا شي اس د رفع په صورت چې ابوه ذکر کړه دا د ابوه تا د رفع قائمون ورکړي دو دا د تشای چې اسم فاعل د فعل لازم چې دا دغه خپل فاعل ته رفع ورکړي فقط او مفعول خو په د شوی نه کنه چې دای پاشه عمل کو وین کانا مشتق من الفعل المتعدی کچره دایو چې مشتق شو د فعل متعدینا فيرفع الفاعل پس رفع ورکړي فاعل ته وينصب المفعول به ايضا ونصب ورکړي مفعول به ته یا مثل لك زید ضارب غلامه عمرا په دغه جمله شه د زید مبتدا شه ضارب غلامه عمرا دغه دغه جمله شه ضارب اسم فاعل شه د فعل متعدی نه وروتلا ده ضربانا غلامه هو فاعل ده اخته رفع وردو عمران یې مفعول به ده اخته نصب ورده جم سما د ترکیب په کوي شي کا 15 منټ به وو کو خاص ترکیب شو کو دا خو سوکا کنه مشکل نقطه نشته بشه هو كل اسم اشتق من فعل لذات من قام به الفعل هو مبتدا كل مضاف اسم موصوف اشتق دا فعل ماضی مجهول هو ضمیر پر مستتر دا اس فعل مجهول شوی نائب فاعل بھی کنا من فعل دا متعلق اول شو دے اشتق کا فعل دے پورا استدا متعلق اول شو دغه ندا مطلب شو چې لذات من قام به الفعل دا وګوشي متعلق کای لام حرف جار ذات مضاف من اسم موصول قام فعل ماضی به متعلق شو قام پره الفعل فاعل د قام فعل سره د خپل فاعل سره د متعلق دا جمله فعلیه خبریه شلا سیلا شلا د من موصول سره د سیله مضاف الیه شو د فعل مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور شو د من جار مجرور دا متعلق ثانی شو په اشتق فعل پره فعل مجهول اشتق سره د خپل نائب فاعل و سره د دوړه متعلقین جمله فعلیه خبریه داغه صفات شد اسم موصوف ته پورا یو قاعده میں تشالی وا چې اسم نکرانه بعد چې فعل روشي بیا هغه فعل و د پورا صفات وی بدا موصوف صفات روشي او ترجمه و بدا سے کوي چې ایسا ایسی په اردو ترجمه شه یا داس اسم یا هغه هر هغه اسم چې بیا دینه ورسته هغه جمله ترجمه پسې وکړه شاید دغه مضاف الیه خبر شه مبتدا میں جوړو از د موصوف صفات دا مضاف الیه شه د کل لپاره کنه کل مضاف سره د مضاف الیه دا خبر شه هو مبتدا سره د خبر جمله اسمیه خبریه هو يعمل عمل فعله کالمصدر هو مبتدا يعمل فعل هو ضمیر فاعل عمل مضاف فعله مضاف الیه دا بیا مضاف الیه د عمل لپاره مضاف الیه دغه ش مفعول مطلق یعمل فعل ذکر دا دل عمل د نصب په صورت شه دا فعل نه بعد د نصب په صورت شه چي و د اغه مده نه دغه نه مفعول مطلق جوړیږي دا مفعول مطلق کل مصدر دغه جار مجرور کاف حرف جر برای تشبیه و المصدر مجرور جار مجرور متعلق شه يعمل فعل پر فعل فاعل مفعول مطلق متعلق جمله فعلیه خبریه شلا دا خبر شده هو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه فإن كان مشتقا من الفعل اللازم فتفصيليه ان حرف شرط كان فعل ناقص مشتقا صيغه اسم مفعول من الفعل اللازم دا من حرف جار الفعل موصوف اللازم صفات موصوف صفات دا مجرور ده من جار مجرور متعلق شو
او مشتقن صيغه د اسم مفعول پر اسم مفعول او په دشه ضمیر د نائب فاعل و دا متعلق دا په ګډه باندې دا خبر شو د کانا د پورا کانا فعل ناقص ولا اسم مرفوع خبر منصوب مشتقن خو غیر غي دا خو خبر روغی اسم اسم په دشه هغه کې مستتر ضمیر ده و مرجع به تشای وی د ضمیر اسم فاعل شا اس کانا سره د اسم سره د خبر دغه جمله فعلیه خبریه شلا اس ان حرف شرط په داخل ده شرط شدغه فيرفع الفاعل فجزيا يرفع فعل الفاعل اچھا يرفع شيء فاعل ضمیر فاعل ده ضمیر فاعل چا راجع ده يرفع ولا اسم فاعل ده الفاعل ده مفعول به يرفع فعل سره د ضمیر فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه دغه جزا شلا شرط سره د جزا جمله جزائیه خبریه زید ضارب غلامه عمرا دغه ترکیب واو کو زید مبتدا ضارب صيغه د اسم فاعل غلامه فاعل عمرا مفعول به صيغه د اسم فاعل ضارب سره د خپل فاعل غلامه سره د عمرا مفعول به دا په ګډه شبه جمله شلا वो खबर शो दे زید مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ٹھیک شو څه مشکله هونه شته